دا د چی چیش دواګانې دي؟ دا خواګرځی ګولۍ دي، سردرد ګولۍ دي. ریلیف از جمله دوایی هستند که دوای غیر مجاز است به شکل قاچاق غیر قانونی داخل کشور میشن. دغه دوا ته څه چیز لپاره ورته ورکوې ده؟ دا دغه زندر د پرپره جواز لري د خوږ کومه دی؟ دا د پښو درد دی، ستوني درد دی زیاد. تو ورته وایې چې موږ یې داسې خرڅوو؟ دواخانه والا هم درکوي؟ او د دغه دواو دا څنګه بولې ته په دې اړه؟ دا خو د مسافرو ضرورت ده دلته خرڅول. نو خو هغه د مخامخ دا چیز لپاره څه رقم خرڅېده؟ دا سردردي ده، دا فلاجیل ده. دا د کومه ځای راخیستې جوړ جانو؟ دا د بازار دواخانې متره دواخانې درکوي؟ په څه نامه ته څه ورته وایې چې چی لپاره زه وړم؟ لابراتوار کنترل کیفیت اداره دوا غذای افغانستان منفی اعلان شدن. از اونجا به دست آمد و چندین حدود 4-5 قلم دوای دیگه هم که تاریخشان گذشتن، تاریخشان اکسپایر است، در دواخانهشان وجود دارن. د افغانستان د غذا او دوا ملي ادارې پلان لري چې کومې دواوې خودسره خرڅېږي. حتی اوس کیسه در دې ځای پورې راورسېدله چې دلته ګوره دا یو عادي شخصیت دی، بیخي یې پېژني نه. دا د چی چیش دواګانې دي؟ دا خواګرځی ګولۍ دي، سردرد ګولۍ دي، نس درد دی او زندرد. 4 رقم دي. 4 رقم دي؟ دغه دوا ته څه چیز لپاره ورته ورکوې ده؟ دا دغه زندرد د پرپرستمول ګولۍ. دا څه لپاره؟ دا سردرد لپاره. دا سردرد لپاره ورکوې؟ ښه، اوس نو تاسو دلته وګوره دی نه پوهېږي پرسټامول په دواړو کې کمباین موجود دی، دی دا دواړې ورکوي. او که یو مور حامله وي کنټرانډیکیشن یې ریلیف دی ورته ورکوي. نو موږ د افغانستان د غذا او دوا ملي اداره دا پلان لري چې ټوله خودسره همدغسې په دې دکان کې هم همداسې موجود دي، په هغه دکان کې هم موجود دي. هغه به هم زه تاسو ته وښیم چې هر شخصیت په خپله د دوا خرڅلاو اوس بیخي اسانه سوی دی، هر شخصیت او هر سړی په پوهېږي هم، خو دی خپله نه پوهېږي چې دا ورته ورکړي. دا ونیسه. او بل ماشوم څه سو؟ تراسه زوی؟ دا چیش لپاره دي زوی؟ دا د پښو درد دی، ستوني درد دی زیاد. دا دا سردرد. دا د زکام. دا چی لپاره دي؟ دغه د ځان درد لپاره دی. ښه، دا چیرته رانیسې زوی؟ دا دواخانې نه. کوم دواخانه درکوي؟ کوټ سنګینه. کوټ سنګینه. پیسې نه جوړ کړې چې بیا دا خرڅ کړې پیسې هغه ته وړې؟ نه، پیسې ورکوو اول کې. تو ورته وایې چې موږ یې داسې خرڅوو؟ دواخانه والا هم درکوي؟ نو تاسو وینئ ټوله زموږ هغه مسلکي کسان چې موږ غواړو چې په دواخانو کې پنې کارتونه موجود وي، مسلکي کسان موجود وي او یا په شرکتو کې، او په دې باندې بیا عام ولس خوا بدوي چې تاسو ولې دومره ټینګار کوئ. اکثره ځایونه موږ بندوو. او فعلا دوکاندار ته راواخسته غوټه، دا ونیسه زوی. راځه راسه دلته راسه. ته ستا نوم چیش دی ورور جان؟ محمد شریف. محمد شریف ته چیش کار کوې دلته؟ دکانداری. دکانداری کوې؟ دا څنګه خرڅوې؟ دونه ګوګس هم په پښې کې دي. ښه، دا چیز لپاره څه رقم خرڅېده؟ دا سردردي ده، دا فلاجیل ده. چاته یې ورکوې؟ دواخانه کې راوړو. دواخانې سره راوړې؟ دلته ته کار د چیش کار کوې؟ خوراک فروشي کوې؟ نو دوا فروشي هم ورسره کوې؟ کار پر مخ ولاړ سي، بله ورځ دی هم باره یو دواخانه راباسي خودسره، ځکه دی ډېر په هر څه پوهېږي، په هر څه یې سر خلاص وي. که چېرې یو مور کوچنۍ حامله وي نه، په سر یې درد وي، په دې دوا کې ته څه شي ورکوې؟ نه درکو هغه څه، دا مریضان نه درکو. نو څنګه مریضان ته نه ورکوې؟ نو ته نه خرڅوې؟ خو نه وکړو که دا نه. په دې کې اوس ګوره دلته پرسټامول نه لري، پرسټامول دی نه لري، بس چارشا پر سر درد یې همدغه ګولۍ ورته ورکوي. د خواګرځي د جلا دي، فلاجیل دي، ګریوینیټ جلا لري، ټوله هغه شیان هر سړی یې خرڅوي. اکثره دلته نو تاریخچې هم موجود دي ټوله. خو موږ د ټوله د افغانستان د ټول ولس څخه دا یو خواهش دی چې په هیڅ صورت سره د دغه لږ ګټ دپاره اخرتي مسؤلیت هم لري، دنیوي مسؤلیت هم لري. دغه سکرین څخه باید مخه ونیسي او دا موږ نور تقریبا فعالیت شروع کړی دی، دغه شیان بندوو. پلاستیک راوړه، دا شیان ټول ورته ور واچوو. زه یې په آینده کې دا شیان مه خرڅوئ، صحیح شو؟ پیسې بیا زه ورته ورکوم.
صحیح شو خوراکه ده ده خوراکه ده جواز لري د خو کفشي و کم دی دا غش هوای راوړل درته؟ نه مې راخله جواز هلته ایښی دی ښه او د دغه دواو د دا څنګه بولې ته په دې اړه دا باندې؟ خو د مسافرو ضرورت ده دلته خرڅول نو خو هغه د مخامخ چې د دواخانه خو 24 ساعت کار ده دلته دی اړین شپه او ورځ د شپې به د دواخانې نه وي یا خو دلته ګوره د افغانستان د غذا او دوا ملي اداره دلته خپل پلان لري د هغه مطابق د شپې په دا ساحه کې یو او دوې دواخانې خلاصې وي نو دا ته څنګه تور کوې نو موږ خو له دې نه وو خبر دا خو دا شپږ کاله کېږي زموږ دا شپږ کاله کېږي دا کار کوي څوک نه و درته راغلی چې دا مه کوئ هېڅوک ښه دا دوا ته څنګه خرڅوې چې مثال دی ښځه دې خوا ګرځي دا چې هر یو ورځ چې ورته ورکوې نه نه دا زه پوښتنه د کومه چې دغه سیاسره یې که نه حامله نه یي کوچني ته په دوی موږ نه خرڅوو ښه نو خو دا خو کوچنی درته راځي ماشوم وړي هلته بیا ټول خوري د ټولو خوا ګرځي هغه خو د اکسپایر دي خیر هغه دونې نه دي هغه د اکسپایر دي دغه یې کوټۍ ده صحیح شو او دلته نورې ګوره نور هم لري دغه هم نه ورکوې دا خو ورکول کېږي حمیله نه دا دا نه ورکوو چیش ورکوې جو شا په سر در یا حمیله وي اوس مثال د ما په عمر یې غټ یې لږ تر دې دا یې د کومه ځای راخیستې جوړ جانو دا د بازار دواخانې مو ته راځي دواخانې درکوي په څه نامه ته څه ورته وایه چې چېته پاره زه وړم نو دغه زړه بدوالي دي نه تور ته چې زه وړم دوکان ته یې وړم که کور ته وړم دوکان ته نه دوکان ګوره هغه مسلکي کسان هم دا کارونه شروع کړي دي هغه ورته دا شی ورکوي د خپلو اوس نو په دې کې د در ټوله چې ګټه وګورې پنځوسۍ یا اصلۍ بیا ګټه وي خو دا فکر نه کوي د ځان سره چې وروره دا د ولس څومره تاوان دی دا چا ترکي دا مسلکي شخص نه دی یعنې دی دونې مهري سوی دی ګوره ماهره دی په دې کې په دې دی پوهېږي یخ بیخي اکسپایر آریانا سی دا تراک فعالیت کارت دی تا چیش ویلی جورو جان چې دواخانه کې زه شاګرد یم خپله یې نشته هغه راځي خپله نسته تاسې زده کړې کړي دي څه شي ویلي دي جورو جان نرسنګ ویلی دي نو ته په دغه پوهېږې چې دا چا در کړي دي دا جواز د دغه دواخانې دپاره در کړی دی دا خو فعالیت کاري ده هغه خپله جواز په کور کې دی هغه راوړي دا خو د ښاروالۍ دپاره دی ورور جانه ګوره ښاروالۍ نشته د څه څو دا بل دی دا خو په 15 نوي کې اکسپایر سوی دی هغه هم کاپي ده څه څو وزارت صحت عامه جمهوری اسلامي افغانستان او دوا کورکي پر دې ځای کړی ده په دې ځای کې دا ګرمۍ په دغه حالات کې څه رقم ته دوا خرڅوې ته خپله څه فکر کوې چې دغه روزي به تا ته حلالوي ورور جان دوکاندار نه ها هغه پیدا شو تاریخ ځینې تاریخچې رشا نه موجود دي دا دواګانې ولې خرڅوې جنسي دواګانې ته خبر یې دا سباب لري زریالی جان ژر ژر جواب راکړو موږ تا ته نه کم دغه درکوو نه زجر درکوو دا په څو ورکوې دا په 10 روپۍ ورکوې یوه دانه په 10 روپۍ دانګې خرڅوې ده نو بیا څنګه دا دانګې څنګه ورغچ کوې چې دا په کټ په 500 افغانۍ تاسو ته په څو راځي د کومه ځایه څخه رانیسي دا په 9 روپۍ په کټ دوی ته راځي او د کومه ځایه څخه رانیسي دا د کوټسنګي بازار کې کوټسنګي په بازار کې هغه بوستان پلازا بوستان پلازا کې دا شان رانیسي ادرس درته معلوم دی تراکه دا عمده فروشي ادویه محمد نور سادات کوټسنګي بوستان پلازا کابل افغانستان لکه څنګه تاسو خبر یاست د افغانستان د غذا او دوا ملي اداره دغه جنسي دواګانې چې سرټونه زیات دي دا بندي کړي دي او دوی دلته خرڅوي دا هغه کسان خرڅوي اکثره چې موږ تعقیب کړي دي زما د تجربې په اساس باندې یو 10% نو نشي چې رسمي دواخانې دي خرڅوي ټول غیر رسمي دواخانې چې هغه د جې په سرټیفیکټ نه دي خبر په تاوان نه دي خبر دا خرڅوي
ریلیف از جمله دوایی هستند که دوای غیر مجاز است به شکل قاچاق غیر قانونی داخل کشور میشن و این دوایی هستند که اصلا غالبا ایره کمپانی هند تولید میکنن. در خود هندی مجاز نیست و کس جواز از این ندارن که در اونجا استفاده کنن، لیکن متاسفانه اینجا به شکل بسیار زیاد بالخصوص دینی جایی که ما گشتیم در هر دکان و پیش هر دستفروش حجم بسیار زیاد از این دواها هستن، اونا میگردن و توزیع میکنن. مرز کردم در صورتی که دوا به شکل خودسر استفاده شوند و چندین بار را تاکید کردیم که در اینجا اکثرت مسافرین در بینشان طفلان هستند و اشخاص پیر هم هستند و کسایی هم هستند که مشکلات مزمن ندارن. در صورتی که به شکل خودسر از اینا استفاده بکنن عواقب بسیار بدی برشان می داشته باشند و بالخصوص مواد غذایی که اینا اکسپایر هستن استفاده میکنن سبب تسممات شدید میشن در مسیر را اکثرت جا دسترسی به خدمات بسیار زیاد محدود است و تا میتونن حیاتشون را تهدید بکنن. دغه روزی حلاله ده؟ یا نو تی ولې خو مجبور یم چې شي دغه از ما سره راولي دغه ته هغه کمپنی دغه ته راولي تا ته د فروشي دا درکې تا ته وایي چې دا تاریخچه دی ارزانه درکې قیمت به کم یا کم ځای کې ده دغه بل ته کوچه کې دي بل کوڅه کې دی دا ټول هغه درکې او دغه هم څنګه تاسو به ټول هم دغه شی ټول ته کې او د چش په نامه دغه موسی او مسئول کنید اینجا کی است؟ مسئولش رفتن فعلا. کارتش کنید در هم باش. اینجا دکان نیست یا خوراک فروشی نیست، اینجا مسئله حیات مردم هستند. یک کس نسخه برای شما میان فارماسیست باید کسی باشه این در پلیس یک دوا را بر مریض تهیه کنه باید حداقل عوارض میشه باید روش درست فهمیدن رژیم نسخه را باید برش بفهمن که این دوا فلانی وقت خورده میشه، کدامش قبل از غذا است، کدامش بعدش است، کدام دوا را کدام دوا باید ترکیبی استفاده نکنن. این مسئله شما براشون توصیه کردن نکنید. فارماسیست ما کس تا یک سسا ما خودیم بنا کسی زمانی که شما دواخانه را باید نکنید تا وقتی که دواخانه باید هستن 24 ساعته باید این فارماسیست باید باشه. اگر امیر یک کس در شما نقصه را بیارن نقصه شما ایجاد بزرگ ایجاد میکنن، از خاطر باید اونا جمع‌آوری بکنن. ما هم در عملیات‌های نظارتی که در دواخانه ما دیدن میکنیم، در هر جایی که دواهایی که نتیجه لابراتوریشان منفی بوده اینا هم جمع میشن باید داره انتقال داده میشن. و این هم رینیتیدین از جمله دوایی هستن فعلا من هستن سازمان صحت جهانی دوایی هستن که منایس به خاطر رفلکس میده استفاده میکنن، دوای میده هستن، لیکن اینجا فعلا سازمان صحت جهان ممنوع کردن، گفتنی از جمله دوایی هستن که سرطانزا هستن این من هستن نباید استفاده شن. خب اگر شما دکتر می بودین، اگر شما دکتر می بودین عوارض از این می فهمیدین شما نمی خریدین از اونجا باید شما وقت مالی میگید باید یک کس در بازار زهر هم میفروشه، شما میرین زهر میرین به مردم توزیع میکنین. نه خب باید اگر مالی کردین نیستین باید منشیش کلیت. اداره دوا غذایی افغانستان نه تنها دواخانه بلکه شرکت هم کنترل ما میکنیم، در فروشی هم کنترل میکنیم. وقت کنترل ببینید اینجا کنترل شده است. خب ما پیشتر گفتم اگر شما فارماسیست می بودین، آدم مسلکی می بودین، شما عوارض هم میفهمیدین. گفتین باعث بندش رگ‌ها میشه. بله اجسام ایوی مستقیما داخل ورید میشن و اجسام خردریزی که ندارن در شهریه ها سبب بندش میشن. بله یکشان داره برای مریض؟ در شفاهی افغان یکشان داره.
کلی جای هستن جمعوری کردن از دیگه جای فقط دینه نور نداری؟ نور نداری یوازې هم د سلور دی. این دواخانه شما گفتین قبلا مرلاک کرده بودین؟ یک بار مرلاک شدن. چی مشکل داشتن در قبل؟ اینا میگن مربوط کلینیک میشن و رای ورودی کلینیک هم از داخل دواخانه اینا گذاشتن، در حالی که اصلا خلاف اصول است. از داخل دواخانه عبور و مرور یک چیز کاملا خلاف قوانین است. و دومی که اینا دوست ما که فعالیت میکنن اینا مسئول فنی در اینجا نیستن، فارماسیست هم اینجا ندارن، جواز فعالیت هم اینا ندارن. بله قسمی که شما دیدین جریان کنترل دواخانه را قبلا این دواخانه کنترل شده بود تخلف یہ تاریخ کار کړی دی نور په جواز کار نه دی کړی. صحیح ده. ته ولې په خپل سر باندې خلاص کړه دا دواخانه خو ما یو بل ولې بند کړی و ډاکټر صاحب؟ قبول دارم ها. قوانین ادویه مدت سال 1.5 ماجرا بود و شفاخانه زنگ زد که مریض است یا باز نشد. الان در مدیر است که رخصت گرفتم آمدم که همین دوا را جمع کنم اون کارتن مایش هم است درو من کل جوار اون دواخانه رو جمع کردم که ببرم. میتونی به اداره مراجعه بکنی. این اشتباه است. هر چیزی که شما چی میکنید ما تمدید گرفتیم. چی نتیجه منفی داریم؟ جواز نوشتن در این حال هر جای کار میکنه، در چوکات کلینیک کار میکنه، یا که در یک دواخانه شخصی خود کار میکنه، در شفاخانه کار میکنه. در شفاخانه خصوصی هم اونا باید فارماسیست شن، کارت مسئول فنی خود باید از اداره دوا غذایی افغانستان اونا بگیرن. تای مراحل نه که جواز نگرفته چرا دوا جای بجای کده اینه دوا کلش میفروشه و کار شروع کرده؟ چرا شروع کرده؟ خب وقتی که جواز گرفتی باز هم مشکل بر تو جور نمیشه. او جواز که تو میگیری اینجا میایه قانون بررسی والا میایه دوا و غذا نظارت ما میایه که دواخانه غیر قانونی است. مالک دواخانه شما هستین؟ مسئول کلش دکتر سیبا. تشکر. یک مقدار زیاد از ادویه که توسط لابراتوار کنترل کیفیت اداره دوا غذایی افغانستان منفی اعلان شدن از اونجا به دست آمد و چندین حدود 4-5 قلم دوای دیگه هم که تاریخشان گذشتن، تاریخشان اکسپایر است، در دواخانهشان وجود دارن و مشکل جدیدتری که اینا میگن در شوکات کلینیک فعالیت میکنن، در حالی که در شوکات کلینیک دواخانه فعالیت میکنن. نظر به اصول کلینیک دواخانه باید در داخل کلینیک باید در جای باشن که یک قسم ورودی بیرونی نباید داشته باشن مثل دواخانه عام که هستن. لیکن در پالی ازی که یه همو معیار مراد نکردن، صرف 2-3 دروازه اینا به بیرون دارن، به بیرون هم اینا فروشات میکنن. دروازه معاینه خونه و دواخانه‌ای که در داخل کلینیک اونا جواز میگیرن مربوط کلینیک میشن، اونا صرف برای خود کلینیک میتونن عرضه خدمات بکنن. لیکن اینا کاملا از این دروازه خود میتونن برای عام مردم اینا استفاده بکنن. بران اینا عیناً مثل دیگه دواخانه هستن که به شکل خودسر فعالیت میکنن و دوست ما از اداره دوا غذایی افغانستان اینا جواز هم ندارن، کارت مسئول فنی هم ندارن و دیگه چندین تخلف دیگه هم داشتن. دوایی که ممنوع هستن، دوای ریلیف که نباید استفاده شن، دوایی را که امروز ما شما جمع‌آوری کردیم از دکان ها و از دست فروش ها. این دوا هم در صورتی که اونا ملامت اگر بگویم به این نیستن که نمیفهمن، لیکن در صورتی که در یک جایی که اونجا دکتر وجود داره، فارماسیست وجود داره، دو هم دوای فروخته میشه که تاریخش گذشته است یا دوای فروخته میشه که به صحت مردم مضر هستن، یک جفای بزرگ است. دغه شان اکسپرسیو څه کې دا دوه واره اکسپرسیو دي دا پیپونه دی بیا ورته بدلوي په همدې کټو پېښور په دورې په ایران کې موږ معلومات لرو هغه پیپونه بیا دلته راوړي. اوس ټول ته ګوره دی وایي دی دا دوام کوي چې زه فارماسیست یم او د ده دوا ټول اکسپرسیو دی په خبر نه دی. که چیرې لږ څه وطني احساس ولري د طبابت یو ډېر پاک مسلک دی. په دې کې خیانت کول
نو دی موږ غواړو د ټول پرسنل دغه دواخانه مور لا کوو تاسو به ووینئ او بیا تعقیبو ان کومې دواخانې چې زه خپله مازګر چې د وخت پرس مې راجین خلاص شي زه پسې راوځم دا تعقیبوم. ما این دواخانه به ولا کردن چرا واز کردی یک دفعه دیگه واز کردی این توی واز نکردی یک دفعه دیگه واز کردی این باز علی واز کردی این چرا یک دفعه اختیار داد تو ما ببخشید فرشته خود ما در کار ما این از سکتور خصوصی کمال چیه با ما میگیم که چرا کلینیک ما مرولات میشن میگه کلینیک شما خود مربوط چی میشه مربوط قوانین میشه که بیا قوانین بررسی کنه در زمانی که مشکل داشته باشین شما را میتونه کلینیک بچه کنه ما خودیم تیپ دکتر است ته په دې باندې نه پوهېږې چې تر اوسه پورې د افغانستان د غذا او دوا ریاست پسې دواخانه په شفاخانه کې دواخانه په ملک مربوط ده په کلینیک کې دواخانه په ملک مربوط ده کار هم د پروژې ځکه په تطعیمې کار کوي دا سره وویشله مستقل سولو او کلینیک په ساحه کې کس موجود است موږ نه یو لکه د صرف په فرض کړی چې کوم کس موجود دی هغه د تطعیمې مربوط دی دا زموږ مربوط دی دی په دې باندې ښه پوهېږي سر اخلاص د افغانستان د غذا او دوا ملي ادارې پسې مربوط دی خو دی خبرې بلې خواته ځایي بیا وایي چې زه جواز لرم چې دا جواز دی ولري دا جواز د الله زره 12,000 ډالره به قیمت لري او هم دی د کوم دغه شما میتونین در اداره بررسی کنین د چیش په نامه دی دا جواز این خود کلینیک دواخانه به نام آجابیلی است نوع کلینیک به نام ابهام است گوره کلینیک تا چې دواخانه موجود خو هغه نامه باندې ولیکنو گوره دلته فعلا دپاره نه د کلینیک جواز موجود دی او نه د دغه دواخانې جواز شته غیر شما میتونین ببینین چک کنین چک کنین اگر این دواخانه در سیستم نبود هر چی که گفتید ما نه دغه جواز دی وایي 15 کاله کېږي دا جواز دلته کورکي کېږي دلته ایاتان راځي بیا دلته د جواز اجازه ورکوو ګوره دی خپله ځان خپله ترسره کړي که دا اصلي وي خو دی دې راسي موږ به ټوله لاره ورته وښیو ورته وربېکړو او دا چې دی خپل سر کار کوي دا جواز 15 کاله مخکې چې دی ویل موجود دي ټولو خلکو امرونه اخیستي وو په 1493 کې په 1404 په 93 کې خلکو جوازونه واخیستل برای کور پرېښول نه کومه مالیه تحویل کړله نه کوم که چېرې دی بیا درې وارې دا کار وکړي بیا موږ دې سره مالي ته معرفي کوو هغه معرفي محکمې ته نو بیا دې مراحل خلاصېږي په دې کې 2 کاله تېرېږي بیا نو داسې کړنه بیا نه یې وکړي ما خود بچه بدونین بچه میدی بچه بدونین کل سایی مراحل خودشون در بخش استثمار معرفی میشه که چرا اینا 2 بار 3 بار است که اینا تخلف رامش تا اینا پروسه کاری خود تکمیل بکنن